درنو او پتمنو لیدونکو دا د مورولي او پلارولي تر نامه لاندې د اولادونو د روزنې د لړۍ 10مه برخه ده. په تیره برخه کې له نوزیږي ماشوم سره د مور و پلار پر چلند څه ناڅه وغږېدم. په دې برخه کې به پر همدې موضوع لږ نور معلومات در سره شریک کړم. هیله ده چې تر پای را سره واوسئ. د هلکانو د سنتولو په برخه کې د خپلو باورونو او اعتقاداتو په رڼا کې څه ډول مو چې خوښه وي هماغسې وکړئ. که څه هم له طبي پلوه تر اوسه پورې ټول منلې او له هر اړخه اثبات شوې ګټې نه لري. دا چې له اروايي پلوه درد ماشوم ته زیان رسوي، ښه به وي چې په لومړنیو 3 ورځو کې سنت شي. سنتول باید له طبي پلوه په یوه مناسب او وړ ځای کې په پاکو او سوتره وسایلو باندې د یوه مسلکي کس په لاس وشي. په نامسلکي خلکو او ناپاکو وسایلو باندې سنتول له ماشوم څخه ژوند اخیستلای شي. د سنتولو پر مهال د طبي اصولو له مراعاتولو سره سره باید ټوله هڅه وشي چې ماشوم درد ونه ګالي. مور باید په خپله غېږه کې د ماشوم سر او ټول بدن ورو ورو او په ناز ناز وموښي چې د هغه له حساس او اړمن بدن سره جلدي اړیکه او ارتباط جوړ شي. ورسره ورو ورو شمیرلې، ګڼلې، څرګندې او که امکان ولري سندریزې خبرې د مور او ماشوم ترمنځ د اړیکې په جوړولو کې بې دریغه ډېر اغیز لري. ماشومان له زیږېدلو سره سم په څو ورځو کې د سلګونو غږونو ترمنځ ځینې غږونه خوښوي، ورته غبرګون ښیي او نور له پامه غورځوي. په دې ټولو غږونو کې د انسان او بیا د مور غږ تر بل هر غږ ورباندې خوږ لګیږي، ځکه د مور په نس کې د اوسېدلو له وخت څخه ورسره اشنا وي. د ماشوم مخ او سترګو ته باید وکتل شي، که څه هم هغه ستاسو مخ سم نشي لیدلای. د نوزیږي ماشوم سترګې شاوخوا له 9 څخه تر 12 انچونو یا له 20 څخه تر 10 سانتي مترو پورې فاصله یا واټن لیدلای شي. 6 میاشتې وخت نیسي چې د ماشوم سترګې د لویانو غوندې لیدل وکړي، خو له دې سره سره کولای شي له خپل شاوخوا چاپیریال څخه ځان خبر او د همدې تت لید په مرسته اړیکې جوړې کړي. بوی د ماشوم لپاره تر ټولو پیاوړی ارتباطي ځواک دی. بوی د ماغزو په لاندنیو برخو کې د احساس او حافظې په ګاونډ کې ځای نیسي. ځکه نو موږ ټولو ته له بل هر څیز څخه ژر له یوه بوی سره تړلې خاطرې او یادونه زر را په زړه کیږي. په هر حال ماشوم په لومړنیو 2 او یا هم 2مه ورځ د شیدو او د مور د بوی د پیژندلو وړتیا پیدا کوي، تر دې چې په پټو سترګو هڅه کوي مور او تیته ځان ورسوي. ماشوم ته د شیدو خوند فوق العاده ارزښت لري. له همدې کبله میندو ته سپارښتنه کیږي چې په خپلو خوړو کې داسې بدلونونه را نه ولي چې د شیدو خوند یې بدل شي او ماشوم د شیدو له راوړلو څخه ډډه وکړي. تر ډیره د ماشومانو د کب او اوږې خوند ښه نه ایشي، ځکه نو میندې باید هڅه وکړي چې تر یوې مودې پورې د اوږې او کبانو له خوړلو څخه ډډه وکړي. د ماشومانو حافظه او یاد په لومړۍ 1 میاشت کې له 2 ورځو څخه ډیر نه وي. که 2 ورځې یې له سترګو څخه کوم څوک یا څیز پناه وي، د ماشوم هېریږي. نړۍ ته تازه راغلی ماشوم له ټولو حواسو سره سره په ځان ناخبره توګه په ځان کې ځینې بدلونونه راولي چې وروسته بیا د هغه د ژوند او چلند بنسټ ترې جوړیږي. ځینې میندې وایي چې له زیږ او له هغه وروسته موده کې د خپل ماشوم په اړه هیڅ ځانګړی احساس او کیفیت نه لري، کټ مټ لکه پردی ماشوم چې ورسره وي. هیڅ توپیر راته نه کوي، ځان راته په هیڅ توګه مور نه ښکاري، له ماشوم څخه وړاندې چې څه ډول وم اوس هم یم. دا ډول حالت هیڅ ستونزه نه لري، بشپړ عادي او طبیعي دی، ځکه وروسته د وخت په تیریدلو سره د مور او ماشوم ترمنځ اړیکه او پیوستون پیاوړی کیږي چې د درک او احساس وړ شي.
په لومړي سر کې یوازې او یوازې د دغې اړیکې تخم کرل کیږي. ځینې میندې بیا د دې پر ځای چې له نوزیږي ماشوم سره خوښۍ او خوشحالۍ تجربه کړي په ګرم اخته کیږي. په مخکنیو خپرونو کې په دې اړه وغږېدم چې دا ګرم په ماشوم پورې هیڅ اړه نه لري. دا د لنګون له کبله د هورموني بدلونونو پایله ده چې د وخت په تیریدلو سره په خپله ښه کیږي. کله ناکله دا ګرم تر داسې بریده پرمختګ کوي چې مور دې پایلې ته رسیږي چې دا ماشوم نه غواړي او یا هغه ماشوم نه دی چې دې یې د لرنې تمه او هیله لرله. دا حالت هم د وخت په تیریدو او د کورنۍ د غړو په مرسته او همکارۍ له منځه ځي او مور بیرته خپل عادي حالت ته ستنېږي. خو باید په پام کې ولرو چې شاوخوا 10 سلنه ښځې چور لټ نه غواړي امیدوارې شي، ماشوم ولري او یا په ټولیزه توګه میندې شي چې د مورولۍ دا خوږ احساس تجربه کړي. په پای کې مو یو بل مهم ټکي ته پام را اړوم چې د ماشوم نوم دی. که مور و پلار د خپل ماشوم له جنسیت څخه مخکې خبر وي، ښه خبره دا ده چې دواړه په اتفاق او خوښه یو مناسب او ښه نوم خوښ او انتخاب کړي. که کیدای شي په دې اړه له دوستانو او ملګرو سره سلا مشوره وکړي، ښه کار دی. که د ماشوم له جنسیت څخه خبر نه وي نو بیا یو نوم دې د نجلۍ او بل نوم دې د هلک لپاره خوښ کړي. له زیږون څخه وړاندې د ماشوم لپاره د نامه غوره کول له دې کبله ښه کار دی چې مور و پلار د ښه نامه د غوراوي لپاره بسند او کافي وخت لري. نوم چې څومره اسانه، ساده، کوچنی، معنا لرونکی، خوږ او ژر په یاد پاتېدونی وي هماغومره ښه دی. د افغانستان غوندې په څو ژبیزو هیوادونو کې باید پام وشي چې داسې یو نوم غوره کړل شي چې د ټولو ژبو ویونکي یې په اسانه ولیکلای او په اسانه وویلای شي. یا د افغانستان په شرایطو کې پښتانه او دري ژبې یې په لیکلو او تلفظ یا ویلو کې ستونزه ونه لري. له بلې خوا دا چې نړۍ د یوه کلي هومره کوچنۍ شوې ده، د هر هیواد وګړی د ټولې نړۍ وګړی ګڼل کیږي، نو ښه به دا وي چې خوښ کړی نوم یو ځل په عربي، انګریزي، فرانسي او الماني ژبو کې وکتل شي چې کومه بده معنا، ناسم تلفظ او یا لیکنۍ ستونزه ونه لري. مګر په ټینګار سره وایم چې ماشوم ته باید یوازې او یوازې یو نوم غوره کړل شي. د نامه وړول یا لنډول یا مخفف ترې جوړول یا په کور کې په یوه نامه او د باندې په بل نامه بلل ماشوم له شخصیتي ستونزو سره مخامخوي. څېړنې ښیي هغه ماشومان چې 2 نومونه لري خپلې ځینې ځانګړنې په یوه نامه او ځینې نورې په بل نامه پورې تړي. ځان ته 2 جلا شخصیتونه جوړوي او یا د دې شخصیتونو ترمنځ په ارتباط او تړاو کې سرګرځنی کیږي. ځکه نو تر ټولو ښه نوم یو ساده، اسانه ویل کیدونی او لیکل کیدونی، د ښې معنا څښتن او د مور و پلار په زړه جوړ نوم دی. د نامه د انتخاب او غوراوي حق د مور و پلار دی. بابا، کاکا، ماما او نور څوک دې پکې بې ځایه مداخلې نه کوي. درنو او قدرمنو لیدونکو، زموږ دا خپرونه همدومره وه. تر بلې هغې پورې مو په لویه لاس سپارم. خو پام مو وي چې د دې کانال سبسکرایب، د دې ویډیو لایک یا ډسک لایک او تر یوه بل افغان پورې د دې ښوونیزې ویډیو رسول مو هیر نشي.